دغه مسله ډېره اهمه مسله ده. یو شی په نغدو خرڅول ارزانه او په قرض باندې قیمته خرڅول شرعاً داسې حکم لري. دې باره کې فقهای کرامو لیکلي که اول نه قیمت معلوم شي، اول نه ورته وایي چې مثلا دغه شی په نغدو در باندې خرڅوم په 1000 روپۍ، او که په قرض یې اخلي مثلا 2 میاشتې 3 میاشتې بعد پیسې راکوي، بیا به 1500 روپۍ راکوي، نو شرعاً دا جایز ده. ناجیزه صورت دا ده چې یو شی خرڅ کړي په چا باندې په 1000 روپۍ، او چې کله وخت پوره شي او ورته پیسې راکړه او پیسې نه درکوي، بیا ورباندې پیسې زیاتې کړي، دغه سود ده. او اول سر نه چې نرخ معلوم وي او ورته ویل شي چې په نغد یې اخلي په 1000 روپۍ او که په قرض یې اخلي په 1500 روپۍ، نو بیا دا صورت جایز ده چې یو شی په نغدو ارزانه خرڅوي او په قرض باندې قیمته خرڅوي. خو دغه صورت ناروا ده چې یو شی خرڅوي اول په 1000 روپۍ، کله چې د پیسو وخت پوره شي او پیسې نه درکوي، بیا ورته چې اوس به 100 روپۍ زیاتومه یا 500 روپۍ زیاتومه، بیا وروسته زیاتول دغه سود ده. بدائع الصنایع جلد 5 صفحه 158. المبسوط للسرخسي جلد 8 صفحه 14. او همدغه شان فتاوی شامی جلد 5 صفحه 223. نو یو شی په نغد باندې ارزانه خرڅول او په قرض باندې قیمته خرڅول، خو چې اول سر نه ورته ویل شي، دا شرعاً جایز ده.